پاکستان له ټي ټي پي وروسته بلوچان هم پر افغانستان تاوان کړل. وايي هند د افغانستان له لارې ملاتړ کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې طالبانو کوټه کې د بلوچانو پرونی برید وغانده، خو پاکستان بیا هم راضي نه دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وايي اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي. هغه دغه خبرې په کوټه کې له یوه خونړي برید وروسته د پاکستان له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د پاکستان له جونیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس هم په پاکستان کې د نامنۍ راوستلو لپاره د افغانستان خاوره کاریږي. هغه دغه خبرې د بلوچستان په کوټه کې د ریل په یوه ټمځای کې له هغه خونړي ځانمرګي برید وروسته کړي چې د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون یو شپږ ویشتانه وژلي او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي دي. خواجه آصف له دغه تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې بلوچ بیتونپال او ټي ټي پي دواړه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه پلانوي. هغه پر هندوستان پورې کړی چې د دغو دواړو وسلوالو ډلو مالي ملاتړ کوي او په افغانستان کې دوی ته د پاکستان د ناامنه کولو لپاره سهولتونه برابروي. تر اوسه پورې طالبان او هندي چارواکو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې طالبانو د پاکستان دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې وې. خواجه محمد آصف په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته هغوی ته پر خواله رسنیو مبارکي ویلې وه او هغوی د خدای عسکر بللي وه. د پاکستان د دفاع وزیر دا ډول بریدونه د هند نیابتي جګړه بللې او ویلي دي چې هند نه غواړي چې چین په پاکستان کې د پرمختګ چارې مخته یوسي، نو د ده په خبره چې خنډونه ورته جوړوي. په دې وروستیو کې بلوچ بیتونپال غورځنګ په بلوچستان کې د پاکستان او چین په هغو بنسټونو او پروژو ستر بریدونه کړي چې پاکستان یې د دغه هېواد د پرمختګ پروژې یادوي او بلوچان وایي چې د دوی حق پرته د دوی له ګډونه خوړل کیږي او دوی داسې جګړې د خپلو حق غوښتلو لپاره کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.